دا څه حالات دي زړونه مو مات دي خوشحالی قات دي او غمونه زیات دي زما غزل کې نوي خیالات دي شعرونه ټول مې تا ته سوغات دي سرا ننګي دي مڼې د سوات دي د تنها څنګ ته ښکلي رامات دي دغه شعرونه ما بغیر د تمهید نه ځکه وویې چې دغه شعرونه په خپله تاسو نه څه غواړي دغه شعرونه په خپله د څه خبرو وضاحت کوي دغه شعرونو کې خپله دنده یوه قیصه ده چې هغه پکار ده چې موږ یې بازیاف کړو دا شعرونه دا وایي چې دا شعرونه د یو داسې شاعر دي چې په شعر پوهیږي دا شعرونه داسې شعرونه دي چې په دې کې موسیقیت دی په دې کې غنایت دی په دې کې نغمګي ده په دې کې هنري استکاري ده او ورسره په دې کې سنجیدګي ده په دې کې متانت دی په دې کې ژوند دی په دې کې د ژوند ښکلا ده په دې کې د ژوند رومان دی په دې کې د ژوند سره مینه ده او په دې کې د ژوند مینه د ژوندی ساتلو هڅه ده دغه شعرونه د تنها صاحب د خپل ځان سوري ته ناست یم د شعري مجموعې نه یو عام چې پاڼې سړی واړی یم دغه شانتې ما راغستې دي تنها صاحب لکه څنګه چې د هغه په شخصیت باندې ډېرې خبرې کیدی شي ټول ملګري د تنها صاحب د دغې خوبو قایله دي چې دا ډېر د زغم والا سړی دی دا ډېر د برداشت والا سړی دی دا ډېر شریف سړی دی دا ډېر نیک خویه عجز خویه سړی دی او شاید موږ نن ټول چې راغلي یو په هغې کې د هغه د شاعرانه قد کاټ نه علاوه د هغه د شخصیت د دغې رنګونو زیات لاس دی د هغه شاعري څه ده نو که موږ ډېره زیاته په بې احتیاطۍ باندې خبره نه کوو نو موږ ویلی شو چې په موجوده وخت کې چې پښتو کې کومه ډېره زیاته غیر سنجیده او سطحي شاعري کیږي نو په داسې ماحول کې د تنها شاعري یقینا چې د پښتو ادب د نیکمرغۍ او د روښانه سباون د هغې لپاره یو زیری حیثیت لري د فن په حواله هم او د فکر په حواله باندې هم د هغه په فکر باندې ډېرې زیاتې خبرې وشوې او دغه خبرې ضروري ځکه دي چې هغه په دې خاوره کې ژوند کوي د دې خاورې د معروضي حالاتو نه د سیاسي حالاتو نه هغه سترګې نشي پټولی ولې ځکه چې دغه ټول څیزونه زموږ ژوند او زموږ ولس متاثره کوي او بیا شاعري او ادب چې هغه د خپل ژوند د خپل اثر او د خپل ولس ترجماني کوي د تنها صاحب شاعري د هیئت او ماهیت دواړو د لحاظه په موجوده وخت کې د پښتو د شعري کم بهیر چې دی په هغې کې یوه ښه اضافه ده داسې د تنها صاحب په شاعرۍ کې هغه په هنري تجربو باندې هم داسې کوشش کړی دی چې لږ ډېر کار وکړي او خاص کر د هغه رواني او د هغه د شاعرۍ برجستګي چې ده هغه ډېره زیاته د ستاینې ده او دغه رواني او برجستګي تشې خبرې یا قافیه پیمایي نه ده بلکې په هغې کې دنده یو جوور پیغام هم دی لکه راشه یار تا نظار راشه یار تا نظار زه بیمار تا نار زړه نازک غم په بار جیب خالی ډک بازار او دا تنها ښه روزګار د دغې مختصرو خبرو نه زما مطلب دا دی چې د تنها غوندې خلک د تنها غوندې شاعران موږ وقدرو موږ یې ونازو او موږ وله د هغې که زیات نه نو کم از کم د هغې هغه جایزه د بې مقام ورکو دغه د تنها صاحب د شعري مجموعه چې زیاتره غزلې پکې دي څو قطعات پکې دي او داسې یو نظم نیم یا نظم نما کلامونه پکې هم دي یقینا چې دا د معیار په لحاظ باندې ډېره ښه شعري مجموعه ده د هغه دویم کتاب چې کوم دی نو هغه د ټپیزو کتاب دی په ټپیزو باندې په نوي اصنافو باندې د هغې باندې خبرې ډېر شی کیدی شي خو کله کله خلک دا سوال کوي چې د دې ضرورت څه دی
او د دې جواز څه دی او دا خو د هغه پلانکي صنف نه راوتلی دی او دا خو د هغه پلاني صنف په شان دی. نو زه ستاسو نه تپوس کوم چې غزل د څه نه راوتی دی؟ د قصیدې د تشبیب نه راوتی دی. نو بیا د غزل څه ضرورت و؟ داسې چې په غزل کې کومه موضوع ویلی کېږي نو هغه په نظم کې نشي ویلی کېدی. نو بیا د نظم څه ضرورت و؟ چې نظم کې مربع و نو د مخمس څه ضرورت و؟ چې مخمس و نو د مسدس څه ضرورت و؟ د معاشره پورې ځه. نو ژوند روان عمل دی او ادب د ژوند سره اوږه په اوږه روان عمل دی. دا که د ژوند نه شاته پاتې کېږي نو دا به بیکاره شي او موږ ته پته ده چې دا بیکاره شی نه دی. د وخت سره نوي څیزونه راځي، ضرورتونه، جوازونه، دا بیا ځان ته په خپله جوړوي. لکه او دا هم ده لکه که موږ د ادبي تحریکونو مطالعه کوو نو هر کلم چې نوی شی راغلی دی، نوی خیال راغلی دی، نوی فکر راغلی دی، د زوړ خیال ملګري به د هغې مخالفت کړی. دغه نوښت بغاوتي او بغاوت په دې معنی کې یو سپېڅلی کاري چې دا نوي څیزونو ته لارې پرانځي. بهرحال ټپه زموږ د شاعرۍ مور ده او د ټپهیزو نه دغې خبرې باندې یو بل مهر لګي چې او دا زموږ د شاعرۍ مور ده ځکه چې اوس د نوي اصناف هم راځایږي. نو په دغې حواله باندې هم موږ له پکار دي چې نوي اصناف چې هغه معیاري او مقصدي شاعري پکې ځکه چې موږ دلته د شعري اصنافو خبره کوو نو پکار ده چې هغې ته موږ هرکلی ووایو او د تنها ټپهیزې چې بیا ما وکړې دلته څه ټپهیزې خلک داسې هم لیکي ټپهیزه بنیادي طور زه ګڼم چې په ټپه تضمین دی. د دې اولني څلور چې کومې مصري نو دا 9 سیلابونه یو 5 بیا 14 سیلابوي. خو دا چې کله دا 5 مصري یو ځای کېږي نو دا بیا د یو خیال تقاضا کوي، دا داسې نظمیه کلام جوړیږي. خو موږ داسې ډېر شی ټپې اورېدلي دي چې د هغې په یوه مصره کې یوه خبره او په بله مصره کې بله خبره او په درېیمه مصره کې بله خبره او بیا هغه ټپه خو ځان له مضمون یې ورسره لګولی. نو د تنها په دې کتاب کې ما ولوستو د یو 2-3 ټپهیزو نه چې په هغې کې ما دا شی محسوس کو چې په دې ټپه کې یوه خبره کېږي او تنها صاحب په دې 2-3 مصرو کې بل څه وایي لکه چې نورو خلکو لیکلي دي. د دې نه علاوه د 2-3 نه علاوه چې ما کم ټپهیزې ولوستې نو هغه په فکري حواله باندې په هغې په منځ کې ډېر زیات خپل منځي تړون ډېر کلک موجود دی او په دغې حواله باندې د تنها دغه فن چې دی هغه په ټپهیزه لیکونکو شاعرانو کې تنها ته یو ځانګړی مقام هم ورکوي. او موضوعات د تنها دلته هم هغه دي کم چې د هغه په شعري مجموعه کې دي، قومي موضوعات، سیاسي موضوعات، امن خوښي، انسان دوستي او داسې ګڼ شمېر موضوعات چې د نن د شعر ښه موضوعات کیدی شي ټول د تنها په ټپهیزو کې هم دي. خدای دې وکړي چې تنها هم دغه شانتې پښتنو له کار کوي. ډېره مننه.